ښې چارې، سلامونه، احترامات او مینه. ملګرو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. نن ما سره د پښتو نامتو ښاغلی او ملي شاعر رحمت شاه سایل صاحب دی او هغه سره د ځوان کل خوږ او شیرین شاعر فضل سبحان عابد صاحب دی. سایل صاحب وایي چې که ته باچا شي چې سایل در سره څنګ کې نه وي، که ته باچا شي چې سایل در سره څنګ کې نه وي، یقین مې دی چې بیا به خپله باچایي وجاړې. نو اول خواست ګران فضل سبحان عابد صاحب ته دی چې هغه موږ سره څه خواږه شریک کړي. عابد صاحب ډېره مننه. سایل صاحب دا یو غزل دی چې داسې نه چې څه د کوره لیونی یم، داسې نه چې څه د کوره لیونی یم، د دې خپل احساس د زوره لیونی یم. او تا خو وکړه بې ننګي په مخه لاړې، تا خو وکړه بې ننګي په مخه لاړې، زه یې اوس هم د پیغوره لیونی یم. ته خو روغ یې که نه غم سره دې څه دي، ته خو روغ یې که نه غم سره دې څه دي، دا خو زه د سترګو توره لیونی یم. او تاسو سه راته حیران حیران راګورئ، تاسو سه راته حیران حیران راګورئ، زه په خپله وایم چې روغه لیونی یم. په هوښیارو سترګو مه راته راګوره، په هوښیارو سترګو مه راته راګوره، لیوني لیوني ګوره لیونی یم. په هوښیارو سترګو مه راته راګوره، لیوني لیوني ګوره لیونی یم. او ته ښه سپین پټکې په سر که دعا غواړه، ته ښه سپین پټکې په سر که دعا غواړه، زه تې غواړم په سرتوره لیونی یم. او هېرولې دې په یو حالت کې نشم، هېرولې دې په یو حالت کې نشم، د عابد د زړه ټکوره لیونی یم. ډېر ښکلی، ډېره مننه. دا ما ویلی مو سایل صاحب، دا ما ویلی مو او زموږ د درګۍ مشتاق به وي چې دا راباندې ډېر ښه لګي. ما ورته وویل چې په تا ښه لګي، بس دا زموږ ته قبوله ده. عابد صاحب وایي چې عابده ځینې کیسې سله چېړي. سایل صاحب عابده ځینې کیسې سله چېړي، د چا د سترګو نه رانجه څڅوي. سایل صاحب تاسو ته خواست چې موږ سره څه خواږه شریک کړي. ما سره خو نعیم یو غزل شته دی، دا به درته ووایم. ارشاد دا دی چې د زړونو نړېدلې استانې نه ابادي، د زړونو نړېدلې استانې نه ابادي، چې ورانې شي خانې نو خیلخانې نه ابادي. چې ورانې شي خانې نو خیلخانې نه ابادي. هر څوک د یار د غمه په نشو کې پناه اخلي، هر څوک د یار د غمه په نشو کې پناه اخلي، په دې عمل خو کور د یارانې نه ابادي. هر څوک د یار د غمه په نشو کې پناه اخلي، په دې عمل خو کور د یارانې نه ابادي. او د هر مازیګري د دستور خپلې تقاضې وي، د هر مازیګري د دستور خپلې تقاضې وي، چې مات پکې بنګړي نشي چینې نه ابادي. د هر مازیګري د دستور خپلې تقاضې وي، چې مات پکې بنګړي نشي چینې نه ابادي. او وړاندې یې کړه په بدو بدو کاڼو کاڼو سترګو، وړاندې یې کړه په بدو بدو کاڼو کاڼو سترګو، په سترګو خو د هر چا آینې نه ابادي. سترګو خو د هر چا آینې نه ابادېږي. او چې نه وي په کاسو کې د څاکي خمارې سترګې، چې نه وي په کاسو کې د څاکي خمارې سترګې، په تشو نشبازو میخانې نه ابادېږي، په تشو نشبازو میخانې نه ابادېږي. چې نه وي په کاسو کې د څاکي خمارې سترګې، په تشو نشبازو میخانې نه ابادېږي. او یو جنګ
یو جنگ د ځان خلاف خوي، یو جنگ د ځان خلاف خوي، بل جنگ د قام د پاره. ډېر ښه. یو جنگ د ځان خلاف خوي، بل جنگ د قام د پاره. په وږو ارواګانو زمانې نه آبادېږي، په وږو ارواګانو زمانې نه آبادېږي. او زمونږ د قصو ژوند دی په دړمندو کردارونو، زمونږ د قصو ژوند دی په دړمندو کردارونو. د دې نه بغیر ژوند د افسانې نه آبادېږي. زمونږ د قصو ژوند دی په دړمندو کردارونو، د دې نه بغیر ژوند د افسانې نه آبادېږي. او چې سپړ دي شونډې ترنده ملالې سترګې نه وي، چې سپړ دي شونډې ترنده ملالې سترګې نه وي. دا بیا وګوره، چې سپړ دي شونډې ترنده ملالې سترګې نه وي، په کړاغو کړاغو سترګو پیمانې نه ډېر ښه. چې سپړ دي شونډې ترنده ملالې سترګې نه وي، په کړاغو کړاغو سترګو پیمانې نه آبادېږي. او دروغ چې معصومان وي، دا لفظ معصومان نه دی، معصومان، دروغ چې معصومان وي د رښتیاو نه کم نه وي. دروغ چې معصومان وي د رښتیاو نه کم نه وي. په سپین رښتیا خو کور د بهانې نه. دروغ چې معصومان وي د رښتیاو نه کم نه وي. په سپین رښتیا خو کور د بهانې نه آبادېږي. بهانه هم زمونږ په ژوند کې یو زبردست کردار دی که نه. دا لفظونه په خپله کردارونه دي چې خپلې معنی لري او خپل دغه کوي که نو بهانه زمونږ په ژوند ډېره خوروره ده. نو ما په خیال چې د ابتدا نه د تهذیب د ابتدا نه یا د اجتماعیت د راټولېدو د ابتدا نه دا زمونږ سره ملګرې ده او تر اوسه ده. دا خبره چې څومره کلونه وشو که نو دروغ چې معصومان وي د رښتیاو نه کم نه وي. په سپین رښتیا خو کور د بهانې نه آبادېږي. وسایل فن د خپلو تقاضو سره ولاړ وي. سایل فن د خپلو تقاضو سره ولاړ وي. سایل فن چې څوک هر طرف ته راکاږي که نه د دې د خپلو چې خپلې څه تقاضې دي که نه هغې سره ودرېږي. زما او ستا سره نه ودرېږي. سایل فن د خپلو تقاضو سره ولاړ وي. په غیر یقیني حال کې ترانې نه آبادېږي. سایل فن د خپلو تقاضو سره ولاړ وي. په غیر یقیني حال کې ترانې نه آبادېږي. او د زړونو نړېدلې استانې نه آبادېږي. چې ورانې شي خانې نه خیلخانې نه آبادېږي. تاسو دا شعر پکې یو ځل بیا ووایئ. دا زما طرفه ټولو پښتنو زلمو ته پرزونه ده. هر څوک د یار د غبه په نشو کې پناه اخلي. دا کنه هر څوک د یار د غبه په نشو کې پناه اخلي. په دې عمل خو کور د یارانې نه آبادېږي. ډېر خوند وکړ. ګرانو کتونکو او ملګرو اشنایانو، عابد صاحب شعر دی چې وی پښتانه به بختور عابده، وی پښتانه به بختور عابده چې بل ساحل به پرښتې جوړوي. ډېره ډېره مننه. دا تاسو سره یو داسې یو کلیپ شریک دا به تاسو ولته وګورئ، خوند به دې والئ، زده کړه به ترې وکړئ.